سلامونه دوستانو، ته امید لرم تاسو به راته روغ او جوړ خو خوشحاله اوسئ. درنو دوستانو، دا چې تاسو ته بهتر معلوم ده چې همستر کمبوډ نوي اپډیټونه راوستي دي په خپل روباټ کې. نو دا چې په دې کې لومړی چې دغه ډرا برخه ته چې کله تاسو راشئ، په دې کې سپټمبر 26 نیټې 2024 کال باندې د لیست کېدو امکان شته. دوی دلته دغه تاریخ ورکړ دی، وایي دغه به لیست کېږي دوستانو. نو له هغې وروسته دوی یو بل غم پکې راوستلو چې هغه تاسو چې کله په دې ویډرا برخه باندې کلیک واخلئ چې اوکې ایکس دی دوستانو. اوکې ایکس هم اوس په دې کې اضافه شوی دی چې هغه د اوکې ایکس له لارې موږ تاسو کولی شو ډیپوزیټ ورته وکړو او دغه کوم رجسټر کوډ چې دی دوستانو دغه تاسو در سره کاپي کړئ. نو دا چې له دې وروسته دوی ویلي دي چې موږ به نور صرافیان هم په دې کې لیست کوو، که نه موږ به دې ته اډ کوو تر څو تاسو وکولی شئ د هغوی له لارې دغه پیسې بیا وباسئ. او یعنې کله چې دوی نور صرافیان لیست کوي خو هغو به ته لګېږي. اوس نه دي لیست شوي، صرف اوکې ایکس چې دوی دلته اچولی دی پکې اډ کړی دی. نو ته چې اوکې ایکس هم خپل ایکس پاڼه باندې پوسټ کړی و، نو دوی دلته اضافه کړی دی اوس. خو دا چې له دې وروسته به بایګیټ هم اضافه کېږي. بایګیټ او اوکې ایکس چې په افغانستان کې کار نه کوي، نو له همدې امله موږ تاسو ته پکار ده چې باید له باینانس او بایبیټ څخه کار واخلو. دا چې دوی اوسه پورې نورې صرافیانې نه دي دلته اډ کړي. له دې وروسته شاید دوی بایګیټ او باینانس دغه پکې اډ کړي، او له دې وروسته شاید نورې هم اډ کړي. خو موږ تاسو لپاره چې ډېرې زیاتې مخیمې دي هغه باینانس دی او بایبیټ دی دوستانو. دا چې موږ تاسو نورو ډرپونو څخه هم ربټونو څخه هم پیسې چې لګلې وي هغه د باینانس او د بایبیټ په واسطه وي. نو دغه دوه آپشنې دوی پکې راوستلي دي دوستانو. دغه شرایط څه دي د ویډرا، څنګه ویډرا دوی ورکوي، کوم شرایط لري هغه هم درته بیانوم، خو تاسو ویډیو تر پای را سره وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. نو تاسو چې کله لاندې اډرا برخې ته راشئ، په دې کې د پوینټس برخه دوستانو، په دې کې تاسو کتلی شئ دغه مخیم شیان چې کوم دوی موږ تاسو ته ښودلي دي هغه باید ټول موږ تاسو پوره کړو. چې هغې جملې څخه دغه هر څه اپشنان تاسو ښکاري دوستانو دغه تاسو ټول باید پوره کړئ. نو دغه لاندې کلي دی، د کلي هم تاسو باید حتما واخلئ. د دوی ټلګرام کوم چینل چې دی دغه هم تاسو باید سبسکرایب کړی وي. همداشانتې نوره دغه اپشنې هم تاسو اخیستې دي او تاسو خیر باید 3 ملګري هم راوستي وي. نو اپشن دوستانو دلته تاسو ته زه ښایم چې موږ تاسو کومې اپشنې باید په دغه ایرن برخه ته چې کله تاسو راشئ، په دې کې د دوی ویډیوګانې څه دي دوستانو دغه باید تاسو حتما وګورئ. تاسو صرف کلیک په واخلئ او هلته ورځئ، ویډیو که لایک نه کم بیرته بیا ترې راځئ. تاسو ته به دغه هلته 1 ساعت وروسته راځئ او دغه داسې بیا چې کوئ تاسو ته به خپل کوینونه چې کوم دي هغه دوستانو 1 لک کوین تاسو ته جمع کېږي. نو دغه ویډیوګانې تاسو باید ټولې در سره وګورئ. او بل دغه ډیلی ریوارډ چې دغه تاسو هر وخت باید ترلاسه کړي وي. او دغه مهمې اپشنې چې دوستانو تاسو کتلی شئ دغه د دوی فیسبوک چې کوم دی دغه هم تاسو باید ورته یعنې د دوی فیسبوک ورته فالو کړئ او د دوی انسټاګرام ورته فالو کړئ دوستانو. دغه اپشنې هم ډېرې زیاتې مخیم دي. د دوی کوم جوین اور ټي جي چینل چې دی په دې کې هم ورته جوین شئ او تر څنګ د دوی چې کوم ایکس پاڼه دی یعنې ټویټر دی هغه هم ورته فالو کړئ دوستانو. همداشانتې دغه هم دوستانو دغه ایکسچینج دا تاسو ته ما وړاندې طریقې هم ښودلې وه چې څنګه کولی شئ دغه چینج کو که نه دغه چوز یور چینج لکه چې ما دلته اوس تاسو ته کتلی شئ دغه ما نه دی چینج کړی، خو ما بل یعنې بل موبایل کې چې کوم ما سره بل اډراپ دی د ټلګرام هغه ما تاسو ته ښودلی و، هغه کې ما چینج کړی وه. او لاندې 3 ریفرل دغه ما سره نه وی اکاونټ دی دوستانو، ما تر اوسه پوره دې ته ریفرل نه دی راوستلی. حتما تاسو باید دغه 3 ریفرل هم راولئ. داسې نه ده چې تاسو 3 ریفرل رانه ولئ تاسو ته کوین نه درکوي او ویډرا نه درکوي. بالکل ویډرا به هم درکوي دوستانو، ښه به هم درکوي، خو دغه میشنونه چې دي تاسو باید دغه حتما پوره کړئ. او پورته دوستانو دغه تاسو کتلی شئ، تاسو پورته راشئ په دغه ځي باندې کلیک ورته واخلئ. نو په دغه ځای کې دوستانو تاسو کتلی شئ په دې ځای کې اوس تاسو ته راځي دغه تاسو خلاصولی شئ. را به شئ په دې باندې به کلیک واخلئ او دغه فری دوستانو آنلاین کېږي. را به شئ په دا بای باندې به کلیک واخلئ او دغه به تاسو ته دوستانو فری خلاص شي. تاسو به اوس وګورئ صبر چې زه دغه یو ځلې خلاص کړم. ښه دوستانو دغه موږ سره چې دی هغه اوس بالکل فری خلاص شولو دوستانو. تاسو کتلی شئ دا موږ سره فری خلاص شولو. نور هم تاسو خلاصولی شئ، خو نوره تاسو مه خلاصوئ. همدغه یو چې دی دغه فری بس خلاص شو دوستانو. تاسو کتلی شئ تاسو همستر کمبوډ دغه کوم هغه چې دی دغه بدل شي، دوی اوس ته وایي نوی اپډیټ راوستی دی، همدغه به تاسو بدل شي. او پورته چې بیا راشئ په همدغه بای سکین باندې دوستانو کلیک واخلئ او را به شئ په سی آل باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په سی آل باندې کلیک واخلئ دوستانو دغه د دوی کارډونه دي دوستانو. تاسو باید حتما له 1000 څخه تر 1500 پورې کارډونه واخلئ چې ټول 200 ټوټل کېږي. نو که تاسو چېرته 10 واخلئ هم مشکل نشته دی، خو دغه میشن باید تاسو پوره کړئ. او د هر کارډ لیول چې دی هغه تر 15 پورې دوستانو تاسو ورسوئ. 50 کارډونه دوی ښودلي دي، خو چې هر څومره تاسو کولی شئ وایي که 50 نه دي مخیم دوستانو، او تر 50 چې وکړم دوستانو بس دی.
او د دې ترڅنګ دوستانو دغه لیولونه هم دي دوستانو دغه د کرډو دي دغه هم تاسو ښه یو لیول باید تر 15 ورسوئ یعنی یو کارت تر 15 لیول باید ورسوئ دوستانو. دلته تاسو ته واضح لیکلي دي پورته 200 کارډونه او دلته 15 کارډونه او دلته یو کارډ باید تر 15 لیول ورسوئ. خو داسې نه ده که تاسو ونه رسوئ بیا هم تاسو ته ویډرا دوستانو درکوي. او دغه دوستانو دغه کلیکټ کوینز چې دغه باید تاسو تر 200 میلیونه پورې وي او تر وروستی چې دی هغه 15 بیلیونه دي او کم چې دی یو میلیون دی او ما تر 10 میلیونه دوستانو اخیستي دي. نو په دې کې دوستانو او دغه د انوایټ فرینډ برخه دوستانو ما تاسو ته وړاندې ویل تاسو 3 ریپیرل ورته راولئ تر څو هغه میشن پوره کوي او یو ریپیرل چې راولئ هم بسنه کوي. او انلوک سکینز چې دوستانو ما انلوک کړی دی 15 دوی وایي چې 15 کوي خو ما تر اوسه پوره یو کړی دی. نو تاسو هم چې هر څومره کولی شئ دوستانو په تاسو هم ترسره کولی شئ. او بل چې دی دوستانو پروفایټ پر هاورز دی دوستانو یعنی ما چې اوس تقریبا دی شاوخوا زه تاسو ته راځم تاسو ته ښایم چې په دې کې ما 15 لکه لس زره دي که نه ما ته په هر ساعت کې 15 لکه او لس زره له هامستر کمبورډ څخه یعنی کوین جمع کیږي. نو دا هم تاسو وایي تر 200 میلیونه دغه لاندې دوستانو وایي تر 15 سکین او ترڅنګ تر 1 میلیون کوینز باید تاسو ورسوئ چې هر ساعت کې تاسو ته 1 میلیون دوستانو جمع شي. او 15 ویډیوګانې دوستانو د دوی کومې ویډیوګانې چې تاسو ته راځي هغه تاسو ته وښیم دغه ایرن برخه ته چې کله راشئ او دغه ویډیوګانې دي تاسو ته ما وړاندې ویل چې دغه ویډیوګانې تاسو ګورئ صرف واچ ویډیو باندې کلیک اخلئ او هلته به تاسو ورځئ ویډیو لایک کوئ که لایک هم نه کوئ بیرته ترې راځئ او تاسو ویډیو یو ساعت وروسته ورځئ او دغه چې کوئ تاسو ته په ویډیو باندې 1 لک کوین دوستانو جمع کیږي. او په دې کې نور دوستانو داسې چې دي که نه ویډیو مې درته وښودل او بل چې د دوی سبسکرایب هامستر دغه د دوی چینل دی دوستانو تاسو باید د دوی چینل حتما جوین کړئ. زه اوس مهال شپېته ورځې کېږي چې دوی روباټ کې ما ګډون کړی دی 2 میاشتې پوره شوې. دوی دلته 100 ورځې دوستانو لیکلي دي 100 ډیز لیکلي دي خو موږ سره 80 ډیز دي. نو دا چې دوی هامستر کمبورډ کله لنچ کېږي نو هغې وروسته به بیا او دوی یعنی بیا ورځې چې څومره ډېرېږي همدومره به موږ تاسو روباټ هم مخته وسوځي که نه اوس مثلا دوی چې کله روباټ راوستلی دی له هغې وروسته نه پوهېږو چې دوی به کله روباټ راوستلی خو 80 ورځې کېږي چې موږ دغه جوین کړی دی. او بل چې دی آنلاین سپیشل کارډ دی دوستانو دغه سپیشل کارډ هم تاسو باید ترلاسه کړئ. نو دلته تاسو دغه کارډ نوم هم دوستانو لیکلی دی ریسوي دغه ټایم کوم کارډ دوستانو دغه کارډ هم تاسو باید ترلاسه کړئ او واخلئ. نو دغه دوستانو د دې په اړه معلوماتو چې هامستر په اړه مې تاسو ته درکړل او په دې کې چې کوم تاسو کارډونه اخلئ په دې کې دلته یو کارډ دوستانو د KYC په نوم کارډ دی چې ما په بل موبایل کې اخیستلی 24 لیوله مې اخیستلی خو وروستی لیول یې په 215 میلیونه هامستر کمبورډ کوین باندې خلاصېږي چې ډېر لوړ دی. که تاسو چېرته یو لیول 15 لیوله پورې یو کارډ بیایي نو ډېر تاسو څخه کوي که نه یعنې ډېر کوین تاسو څخه کټ کوي. ما څخه هم نن مهي زیات تقریبا تر 300 میلیونه کوینز ما پرې ورکړل په دغه کارډ باندې خو بیا هم یعنې ګټه راته ونه کړله او 24 لیول ته مې صرف ورسولو. نو دغه کارټونه چې تاسو څومره اخیستلی شئ دغه یعنې ساعتواره ګټه چې څومره تاسو زیاتولی شئ تاسو دغه زیاته کوئ تر څو تاسو ته راتلونکي کې بیا یعنې زیاته ګټه پاتې شي. نو هر ساعت کې چې تاسو تقریبا تر 3 میلیونه ورسوئ هر ساعت کې تاسو ته 3 میلیونه چې جمع کېږي دا چې په 40 کې ضرب کړئ دا بلا ډېرې روپۍ یعنې ډېر کوین دوستانو کېږي په ورځ کې. نو اوس هم تاسو تر 15 شپږ ورځې لرئ تر څو هامستر کمبورډ کوینونه چې دي هغه راټول کړئ. نو دوستانو ویډیو نور نه اوږدوم که ویډیو مو ښه وي درسره لایک کړئ نو نور ملګرو سره هم شیر کړئ. چې تر بل ویډیو بیا به زه راځم تاسو په لویه الله سپارم.